راځئ صنوبر خانه ته دلته اوسېږي په داسې علاقه کې دا د څه وینم څه ګورم سرفراز خانه ما خو تاسو ته څو ځل ویلي چې زما کور د کتو نه دی دا زما علاقه ده دا زما کور دی دا چې څه وینې دا حقیقت دی زه تا اوس دلته یو منټ هم نه پرېږدم دا علاقه مې خوښه نه شوه ګوره ما یو څو د کرایې کورونه ښکلي ښکلي جوړ کړي یو کور پکې ستا شو لاړ شه او موس کډه یې تړه او رندار ته م ووایه چې زر تیاره شي سرفراز خانه دلته ښه یو ډېر عمر تېر شو لږ پاتې دی څه به په دې عمر اوس کډه په سر ګرځو سرفراز خانه ته په لومړي ځل زما کور ته راغلی ته کښېنه زه تاله چای بندوبست کوم نه زه چای ګوره نه څښم تکلیف مه کوم نه سرفراز خان ته کښېنه زه دله بس په منډه دله د چای بندوبست کوم ته کښېنه نوره سودا بالکل نه در کومه صنوبر خانه بیا چې دوکان ته سودا دپاره رانشي په تا باندې سودا بند ګوره مېلمه راته کور کې ناست دی خیر دی زه به دله قرض ټول بیا درکړم که نه خلک به څه وایي خلک به څه وایي همدا که نه چې صنوبر خان 500-600 روپۍ قرض نشي خلاصولی او په سپینو جامو کې خو داسې ګرځي لکه د خان په شان بس همدا سپینې جامې پاتې دي نور څه نشته سپینې جامې پاتې دي ګوره صنوبر خانه څو ځل راغلم د څلورو میاشتو کرایه پاتې ده بس نور انتظار نشم کولی ماښام پورې درته ګورم کرایه وایه راکړه که نه دا د کور لوښي به درته منشي صاحب زه به پخپله ورته ځم زما سره د مېلمه ناست اوس خو ځم خو مازدیګر به بیا راځم د روپو انتظام وکړه که نه ښه به درته نه وي بس زه به یې پخپله در ورسوم خپله به یې در ورسوم مهرباني راوړئ سرفراز خانه سرفراز خانه سرفراز خانه سرفراز خانه سرفراز خانه سرفراز خان څه شو د انور مورې د انور مورې سرفراز خان څه شو چېرته لاړه خفه شو که سرفراز خانه دا خو او دا خپل دا پیسې د انور پلاره وګوره سرفراز خان موږ ته څومره ډېرې روپۍ پرېښودې ما تا ته نه وې چې ته سرفراز خان ته خپل د زړه حال ووایه هغه ستا دوست دی په تا به ډېر خفه شوي ګوره دا څونه ډېرې روپۍ دي په دې به زه د کور ټول څیزونه راوړم او ټولو نه اول خو به تا له ښکلې ښکلې جامې راوړم او بیا به د کور لوښي لرګي هر څه نوي نوي ښکلې ښکلي ما تا ته نه وې چې هغه ته د خپل زړه حال ووایه ډېر سخي دی خفه کېږي په هر چا ته انور پلاره ته ولې خوشحاله نه ګوره څومره ډېرې پیسې هغه موږ له راوړې او ته په دې هم خوشحاله نه شوې ګوره د انور پلاره دا خو هغه تاله په دوستۍ کې درکړ